د پښتو ژبې 12 نامتو شاعران. اول نمبر خوشحال خان خټک. خوشحال خان خټک د پښتو ژبې یو لوی شاعرانو او لیکوالانو څخه دی چې د پښتو ادب بنسټ یې ایښی دی. دویم نمبر رحمان بابا. د پښتو ژبې یو بل ستر شاعر دی چې د خپل ساده او روانې شاعرۍ له امله مشهور دی. دریم نمبر احمد شاه بابا. احمد شاه بابا نه یوازې یو لوی پاچا او پوځي مشر و، بلکې یو شاعر هم و. هغه د خپل وخت په شاعرانو کې ځانګړی ځای درلود. د هغه شاعري د هغه د احساساتو او وطن پالنې او د خپل ولس سره د مینې څرګندونه کوي. څلورم نمبر سید جمال الدین افغان. سید جمال الدین افغان یو لوی مفکر، شاعر او سیاستوال چې د خپل وخت په علمي او ادبي حلقو کې لویه ونډه لرله. پنځم نمبر فخر افغان باچا خان. باچا خان چې د خان عبدالغفار خان په نوم هم پیژندل کیږي، نه یوازې یو لوی سیاسي او ټولنیز مشر و، بلکې یو شاعر هم و. هغه د عدم تشدد د فلسفې پلوی او د خپل ولس د حقونو لپاره یې مبارزه کوله. د هغه شاعري د هغه افکارو او احساساتو څرګندونه کوي. شپږم نمبر پیر محمد کاکړ. د پښتو ژبې یو بل ستر شاعر دی چې د خپل عرفاني شاعرۍ له امله پیژندل کیږي. اووم نمبر حمزه شینواری. د پښتو ژبې یو له معاصرو شاعرانو څخه دی. حمزه بابا د پښتو د ژبې د غزل بابا په نوم هم یادېږي چې د خپل فلسفي او عرفاني شاعرۍ له امله پیژندل کیږي. اتم نمبر غنی خان. د پښتو ژبې یو بل لوی شاعر دی چې د خپل نوښتګرۍ او تخلیقي شاعرۍ له امله مشهور دی. نهم نمبر اجمل خټک. د پښتو ژبې یو له معاصرو شاعرانو او سیاستوالو څخه دی چې د خپل انقلابي شاعرۍ له امله پیژندل کیږي. لسم نمبر افضل خان خټک. افضل خان خټک د خوشحال خان خټک زوی او یو لوی شاعر او لیکوال دی. یولسم نمبر قلندر مومند. د پښتو ژبې یو له معاصرو شاعرانو څخه دی چې د خپل فلسفي او عرفاني شاعرۍ له امله پیژندل کیږي. دولسم نمبر ګیلمن پښتین. ګیلمن پښتین د پښتو یو نوی شاعر و چې د خپل نوښتګرۍ او د پښتو ادب لپاره د نوې لارې پرانیستلو له امله شهرت لري. د هغه شاعري د خپل وخت د ټولنیزو او سیاسي حالاتو انعکاس کوي. ګیلمن پښتین تل د پښتنو د یووالي لپاره کار کاوه. په پښتو مړ دی سپیناوي ته هیڅ اړتیا نه لري. د ګیلمن مبارزه او شاعري ګواه او د افغان په نن خو ځکه تړم توره رازوندی چې بیا تاریخ د خوشحال خان شي او د دشمن پر غوږ د تندر په شان لګي چې ناره چیرته د لر او بر افغان شي.